kata kamu marah-marah. Mama! Halo. Bizvina vai kukunia, vai zar. يا فاكا سري ماشي Singa izvia? Gore. كوزي كبس غاتا لكتيا Tam ande vale urbaligia. اورا باندې بلېږي نه دا ډوډۍ باندې وغورځېږي No gorsiigi vai de ma khistazvia. كينا كنت كينا Cha khubare ravale ne bia. Ki wale wakati. Vai tu da singa ilu khai. مرخه چرالي يا لا كما سعودي تري وسريا عمري لتي وخمور كرتي وكنا سلو بينزش بيوكلي مور grana ما فيك me da kayo. سريا ویم دا خبرې پرېږده ویم ځان تیار که زر زر ویم مېلمانه به اوس را شروع شي تیار بکم چې دمه خو خورم کنه. لا توايا چې جاپاري قبل څه شو سپوري چاته نیم پې خبر شوی زه خو د کور د کارونه نه ښکارېدم بیا مې اوس ځان تیار کړ د کور د کارونه د کور کار کم دي توکي خو جامېګانې دي او میک اپ دي او تی وې خدایا ویم اول مې نپلونه وکړله چې دا کار په خیر خیریت سره وشي تا او نه پلو یا الله زما توبه پروردګاره په سره لوپټه نشته او ایمان نه پلو کړلو سره بابا خپکیږه ماغه د اختر موز نه کینو نپلونه به سوکیو وې خدای پاک ما ته خدای چو ما ته ښکارو جاپاري چې کم دینو هغه ملک پسې تللی که او که نه غلاګر کو دوکم را سره وکړه که نه زما کمرانه ولیکله او کار دو نمبر دی څوک لاګر کی تاسو ټوله وای ته جو زبان دې بند شه د خیر سره اخو د تا خاون مونږ پورې په خپله ونښتو چې د تور ګاډی سای کو شیشې سای کې بیا نیم نیم نه پاتې کېدو یا ویم زما خاوند خو لیونی دی مسخر بابا په دې کویدنو عاده کې هته بیا انجرینګه جوړه زما خبره واوره چې ملک راشي نو فیصله به کېږي که نه جاپاري بس تللی دی دا د متر چړاګانې د خاورې شه زما څه شک دی جعفر کا کتلې خو پیسې ورنکي ملک ته اصلا د هغې سیډ هغه داسې ملک نه دی چې پیسې اړي پلار دې څه شو پلار دی هغه رشوت خور دی ملک دی پیژنم ډېر مسخر بابا دې پیرې به حق خبره کوي او خواښې بېبې خو د سیفونې تاویږي را تاویږي غرق خو زما خاوند شو خفه کېږم چې ملک کومه فیصله وکړه ټیک شوه په هغې زموږ فیصله بیا ولې هغه د دې غون کلي ملک دی ګوره زنالې فیصله به هغه کوي ټیک شوه د ښځو فیصلې هغه کړي دي ما ته ګوره د ډیران فیصلې هغه کړي دي اوس د ګاډي مقدمه را دا هم دې کوي ویم دې فیصله کې مام لږه کېنوئ او ټولې فیصلې ځان ځان مه کوئ زه به پکې کېنم یوه روپۍ مې دنه پکې سیوا دله ډېر نه کایه ویم د حاجي که زما منې ملک ته ضرورت نشته یم د کور خبره په کور وی پاتې کړو ویم ملک خو د تا څخه فیصله هم غلطه کړې وه ته زما خبره واوره بچې خو زما په دې کور کې مشري وي نو ډېره به ښه وي خو چې پلار بوډا شي او کمزوري شي نو زامن یې څه وایي وایي تا مالیه څه کړي دي اره بابا بس که یم ستا مشري لا چا منلې ده دغه چل دی پت دا جنګ دا پرېږده که د خوشحالۍ ورځ ده بیا جنګونه کوي داسې کار دی که نه جبروخ کا چې ملک راځي اورې لږ انتظار کوي وایي زه راځم ویم د دې ګاډي دا پیسه به یې واده نه پس کوو خو کوو شړک ته یم په دې ګاډي رالاړه شو چې دا واده وشي بیا به هر څه سره راکاږو یو خواښې خبرې پرېږده بس ځان تیار کړه چې ډانسونه وکړو وی منیابې د ترور سره مې ګزاره کوه داسې جنګونه ورسره کې خوارې له د دوه ګوتې مخ راوباسلو لوري دا جنګونه نه دي دا زده کړه ده په هغې م وخت تېر دی په ما م یاره باره تېره ده موږ خو ټول ژوند لوګی کوو د دې زامنو نه زار قربان کو ستاسو په کور کې خو ټول واړه دي نو تاسو نه به دې څه تربیت والي چې تاسو دا جنګونه کوئ خیر ده ټوله واله مې په الله کړې ده او دلبر دوی ته مې ویلې تی وسیله یې ګوره ټوله بېړۍ تا پسې ده خو یوه خبره مې ته کوله برېښنا لوري جی وایه نیابې یم ډېره قدردان او خدمتي او ماشاءالله ښه لوړی زما اړه غواړي چې ته دې چې نه کور اغوښتې وي چې نه کریزې به راله ولګې د کور ټول خدمت دې وکړو چونې مټۍ ټول دیوالونه دې ښایسته کړل ټولې کمرې او جی خو اوس مې در باندې یو پیرزو راځي او څوک نه شته دی جی وایه لوري جمال آباد کې د عیسی خان زوی دی ناصر او غټ نوکر دی په کمیټۍ کې نو زما اړه غواړي خو یو کار پکې دی چې دا شونډه دې ځای کې لږه کټ ته لږ په شرط شونډې ښکاري او سرکاري نوکر دی کو ناسي غټ نوکر دی ښه نو که ستا خوښی هغه له به دې ورکړم زما په هغه پیرزو شي لوري شرمېږم مه همدغه رنګ ما پسې رشته راغله یو پیره وشرمېدم ایسته په قضیه پاتې شوم نو بیا چې بله رشته راغله بیا مې شرمېدو له موقع نه ورکوله ما ولس نه چې خدای مکه په کور پاتې نه شم ویمه داسې مې نیابې په کلي کې دوه بوډېګانو له یو کال خدمت وکړو همدغه شانتې بیا راته خوږې خوږې خبرې کولې خو بیا نه هغه رشته وه او نه یې سم نه و نه لوري زه په هغه بوډېګانو کې نه یم زه انسان ته د ژوند لارې ښیم او ښه خبرې ورته کوم او که نه ویم پوندې د څښا داسې نه دا را باندې پاتې کړي او بیا رشتې مشتې نه وي دا مې درته غوریول نه وي نیابې نه لوري ما ته د خپلې لور نه ګرانه ښکاري ښه زما نوسۍ یوه خبره ته کوم دا رشتې چې کوم دی دا په اسمانونو تړلی کېږي
او ښه زندګي چې تیرې ټول عمر به پر دی کې چې خوشحاله وي خلک به دې صفت کوي چې خلک دې صفت کوي الله ته به ګرانه وي چې الله ته ګرانه شو بس سپین سبا دی ګرځه کائنات دی پکې مته خو مې ډېره زیاته خوښه شوې یا بې پتا خو دا کور دروند دی یا لوري ټول ژوند کې ټول نه ګران کار کم یو دی د بل زړه ساتل چې کله دې دغه ناصر له ورکم دغه ناصر نوم دی د عیسی خان زوی غټ نوکر دی په کمیټۍ کې خو دې دې ورسره ژوند ساز کا ښه خدمت به کې ګوره خو یوه خبره ته کوم لوري ستاسو علاقه کې خو ګوره ټولې سبزي نه کېږي او جي او هغه جمال آباد علاقه د ټول نوکر پیشه خلک دی ښه ژوند تېروه او خاوند نوم د خدای دی چې کور کې دې ورڅخه زندګي تېرېدله بس ته به د هغوی او بس خدمت به کې ای چاچی ویم یو خبر کوم ویم ته چاته ډېر یم ستاسو دغه یو لور د هم زمونږ ده ویم دومره یې رس مه کوه ویم د الله په در کې کمی نشته الله به مهربانه شي ویم په شرم هغه وشرم چې کوم شرمېږي ویم اوس دا بوټ ته دې مضغوط ته نیسم ویم موردا ته څه کې په دې عمر باندې وی توبو باندې ویم دا خبره برابر خان دیو ام شرمونه کته مې ته اسی وی غیماله پیغور راکيو ویم هغه پلار مې څه شو ویم انجرینګ د بیا را ورسېده ما اوس خبره کړله الو دا عجیب خیر علي ورګه سم ورکړه بس ماجګر بګاندا رسي زدا شو ورکوړ سړی نه چې وړي پیسې لی وکوما ملک صاحب سو وی ستا پاغه دغه نو ته به داسې کار وکړې چې ما سره ته کښېنې زه به تا لږ په غوږ ووایم خو چې کله ته راځې ما ته به ووایې زه به د کندې غاړې ته درولم یوه خبره وه چې زه ړومبې کوم د هغې نه پس به د ملک صاحب خوا کې ته کښېنې یا پیسې لږ وري زما په حق کې وکړي واو صحیح ده بلکل مې خوښه ده سلام علیکم تا ته ما ژر پیروي ښځې چې زه پردي سړي سره نامحرم شه لګیا نو ته پکې دا بړاق اواز مه راوباسه که نه وایي ویم څنګه ښکلې مې ځان تیار کړی دی دا هغه جوړه چې تا مانه 15,000 روپۍ پرې واخېستې الو او که نه ټول یې ګله او دې لاسونو سره اختر کړی ویم ولې اوس دې کې څه چل دی یو دې کې خو څه چل نشته غون نه عیاج ښکاري دا خو چې ستا دا غون مه دې ښکاري ته ورته وګوره ویم دا کور دی زه بهر نه ګرځم خو دا فیشن دی ویم که نن دې راکړې ګوتې راوړې ډب نه در کوم په عیاج دې پوهېږم په خبر دې پوهېږم ته دا نه څه جوړ کړي دا خو داسې لکه اجراګانو چې هیپي برډې بېګاله به ته تقریبا 2-3 غنټې ګډېږي دا دې څه چل کړی دی ویم ډانس به کوم نه څه وایي د لیورځي مې واده دی هغه پیشن دی زما مور ځوانه جانه ده څه بوډۍ خو نه ده ښځې دا نستوڼي دې پټ کا دا ښکاري لکه د رش لنګاړې د جوس روزي او بل پهلوان به ځمکې لري شرمیا مې ښځې لپټا پې ته کښېنه خبر درکوم ملک صاحب څه ووایي ته راشه ما ته پیسې بدل کا اوس چې کنه دا ټاپک بیخي بدل کا چې ستا د جامو نه زه بیخي وځم ویم دا جامې به بدلې کړي که دې بدل نه کړې که نه نو قینچي پې کړم کیر پاړ کومې دله ویم ما نه به سمه کښېنې او هله وایي سمه کښېنې ما مې هغسې شنانا ته نانا جوړه کړه بیا پرې قسمګر یم ویم ستا د لاس راباندې بد راغې غلطه شوم یو ویم دا حاجي دا خبر پرې خوشحالۍ ورځ د بیا ماتم مه جوړ نه پرې چې خلک راباندې خوشحاله کړي که نه دې خولې لږ وار ورکړه د بخرۍ په شان د خولې دې نیولې ده ماشاءالله ویم لورې خفه نه شي تا ته مې نظر نه و واه داسې جوړه خوند کوي ټوله پکې پټه ده او داسې ښکاري که نه لکه خارونې ته ځان ته وګوره که نه باجخاني جوړا دي دا نه جوړ کړی ناشکرې په تا چا کول څه الله دا باندې زه دوکه کړم دی خو تا ته د حاجي ځان ښکلې کو که نه یاره ویم په دې یو کاته کې زه ناشکره شئ ویم لورې یو خبره ته کوم ته چې ځان دا خشته کې او دا میک اپ وکړې او دا ښکلا دې راشي دا اوږدې سترګې درپسې زموږ د کلي او د کوره نو بیا یې که نه واده پاتې شي یو وظیفه درته ښیم دا کوه او ورچوب کوې نظر به راباندې کار نه کوي څنګه کښېنې که نه بسم الله الرحمن الرحیم صم بکم عمی فهم لا یرجعون چوف بس انشاءالله د کڼو د ړندو دا یو قسم اثر به راباندې نه وي ویم صحیح ده دا حاجي دا وظیفه به کوم لور دې ما ته تلې زما په شان ښایست ولا الله پاک ورکړی دی ما ته هم چې څوک وګوري که نه بس په ما ته به راشي تا ته وګوري زه چې تا ته وګورم مخکې به چې کوم دي زموږ د پښتنو ودونو کې لیلا اجلا ګډېده هغه شی د نه جوړ شوي دي که زه سوی یم بیا مې خولې چې کوم دي بدې ښکاري پاسه زه دې لور سره څو خبر کوم ویم بس که سړیا دا کم خلک چې ته یادې ټول د نه ګیلهمن دي ټول نه ګیلهمن دي او ته ما خوشحاله نه کړې ویم که د دې خلکو ازار والې که نه تلې تندې به دې نه لګي هسې په کور خو دې وبا راغلې ده
ما دا هغوی باره کې شوي دي خو ستا باره کې لګیا یم ویمې ام دوا کوه دې پیري د مور نمبر دی ام چې ته بیا پاسه ام هغه خبره ته کول جرم دی ام خیر د حاجي ماته کوي به دقه یو ورځې ځان تیار کیو لورې بس زم تا ته دغه خبره کومه که نه زما دا زوم ګورې ډېر دوست دی په ځای به درته پرېږدي چې کومه خبره م راله ته پې خپله کاږه تیزېږې به نه که په واده کې کوم دی که زما مور لاړه او که مینیا لاړه او که دا ښځه مې لاړه ته ام بس نه کوم څه نه کوې بس واده نو بیا انکاري شم که نه راشه نو خبره به وره نه که نه ته به ډایرکټ انکار نه کوې ډایرکټ به بس زما دا ډولۍ چې ته کوې به هر څه کېږي و دا هېڅ به نه وې او که بیا کیسه پاتې شو نو بیا ماله چل راځي د حاجي خاوند مې سم نه دی که نه منونانه غوندې کړي یم خو د هغه نه بیا پاتې شوله ته چې بوډا سړی یادو هغه تا سره د روجو کار څه کوي کسبګر دی کوڅه دي دا وې 3 بچې دي او ښځه یې مړه شوې ده ښه مال خالی دی بیا مې هغه ته ورکړه نه 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 لورې هغه چانس لاړ هغه بله ښځه وکړه وای خدایا دا به څه کېږي د حاجي دغه م رانه پاتې شو ما خو زه ښه مال خالی دی او بوډا چې واده ورسره وکړم 2 ورځې پس به مړ شي هر څه به راته پاتې شي ما ورته ښه سیده پلان برابر کړی ما یې کتنې زه وایي دا خپله رویره ورکړم چې خبر شوم هغه شینا مړ شو د هغه کونډه ښځه چې کوم سره 2 بچو وکړی وای خدایا د هغې خو اصل وختیم نه وه برابر نو څنګه یې ورکړه بس دنیا د قیشې روانې پیسو لپاره خلک قراره څه کوي ښه همدورې تاسې کار وکړه که نه چې دنه خلکو ته ووایه ورته وایه نن ملک صاحب راځي او ورته وایه چې چاته سیپوري ونه تښتي داسې ورته غیرت کې راوله سیپوري ته ووایه چې ځان خپل ګاډي سره خپل کي چې یو پېره دې پیسري ته کېناسته که نه او دا هر څه چې ما ورټینګ نه کړه که نه نو ته به مو ګورې ښه صحیح ده بېغمه چې د حاجي زه به ورځم ټیک ده ورشه وای نو لور مې ډېره ښکلې ښکاري که نه داسې لور دې خدای پاکه راکړې تیار یې کوم دې سپوږمۍ ده او داسې د اوس نه موقع چې نه سړي زوی دی شاباسي مسلې کول آسان دي عمل پې ګران دی عمل پې پکار دی په تا باندې د دې ټول ګاونډ څومره خمیرې پاتې دي تا واپس ورکړي ټول عمر مو له جوار ورکړي خشاکونه مې ورله ورکړي او ټول عمر یې زموږ د موټر نه اوبه وړي دا ګاونډ دی که به الیک سلیک ښه ساتي اخلاق به ښه ساتي لکه تا چې وساتو اوس پرېوتې د بازو نه ځکه دا خبرې کې ګینې ستا نه خو دا ګاونډ په اور کې ولاړو ولې زه ده وبڅه د بازو نه نه یې پرېوتې ستاسو غمونو والم غمونو والې دا ټرکونه دي خو غمونه دي چې ته یې داسې کړې تا ته اوس څه پته لري هر څه کې موږ بدنامي یا الله شاباس څه کې ته یو کار وکړه ته دا تسپېړه وه او زما ډېړې بیا وکړه شاباسي تکړه ما تا ته نه ویل چې د مردان وړې رګونه دې تخنیږي مشینکۍ خو ګډېږي زه به هم ورشم که خوښه دي ورشه کو چېرته لینګې دې مات شي یو طرف ته پرتې دې سره خلاصه شي ته چې خلاصه شي خیري به ماته نه کې ټول عمر مې پیس کړي دا پخواني هډوکي دي لکه په پاسه منور لګي توده شوې یم لکه د شلې سپۍ داسې داسې ګډېږي د خوځې تونې او ګډېږي الله توبه شاباس الله یا الله شاکوامو پاسه مرغۍ ته یې په ننځړو دې ځان غوړ کړی چې بیت نه ځي پاسه ورېږه ګډه شه راسره یا الله توبه ای شاباسي بند شو
باندې شو اله بجلی لاړه بیا هغه تاسو مرمر زما په ګډا باندې به خلکو شرطونه یې ښودل عایشه بس تاسو ته راځم دا چې عایشه بس یې راځم ښه ځای کړه لاړه زی په ور واچولم او دا لاړه راشه اوسه عایشه بس عایشه بس لورې راشه لورې ګاډې شي ټولې ګاډې شي لرې کوي الله دې ښه ده چیرې چل بر باندې وای دا چل دي کنه بس چل په کې کې ډوډۍ په رسیده عادي دا یو الله دا پټ کړی دی لري کې دا کود دا څنګه سره دا پیسې دي خیر دا څه چل شو یو څه چل په ونشي لري کې ګریوان کې ګوتې برا کوي یا لورې لګي پر اوړه دا د دې شرارت دی خلک مو چاله بس بزن پینې شمه دي وخت دا شرارت دی دا بل ورځ خو ناسته وه او جنکو ته یې مسالې کولې ما راته وې نه چې بولا بل ته مسالې کوي او په خپله پې حملې کوي کور کې مې خوشحالي ده او د دیوال دننه ګډه شوم نن په دې کور کې د پایا کې دې له خو خپو ته زنځیرانه چول غواړي تا ته خبره کوم دا تا څنګه جابې کړي بلې خواښې بیا همدا خو پیشن دي سایت هم شروع کېږي چا بس دا پیشن ده ته کې د قربانۍ میخې له سپینې چونې ورکړي دا څه دي مټې پټې کا وی خواښې دې له ستوري مې لاره نه شېدله راکه وای همدا زما خاوله تی راکه ورشه لورې ورشه تی دې راکه چې دې سره خلاص تمام وصرف یو واخی تو خو د ما د مور تپوس لره نه لیتا نه خو مې ډېره غټه ګیله ده شور مکو تا خو پکې لنډې چکر وو ما خو مور کور مې ده یو صفتونه مې کول دا پکې زما څه مینګور ده په دې ورې لا سر نه دې ښکاره کړی تا هم راله جنډه کېښوده زه سمټیزه خو نه ومه لاړه خو خپل مور کره لاړه ومه که نه خاوند خو دې ویل بل پسې لاړه چې نه دی که نه چې زه نه یمه نو ما سره تا سره زما په سر خپلې نشته دا زما دي پاکستان بجلی گلی گلی څوک پیسې شیندئ دا د تی ده پاسئ پاسئ عایشه بس ښځو کنټرول چې پروګرام بیا شروع شو څنګه ګاډ شه مبارک شه مبارک شه بچې قرآن قابل ګیونه تحقیقات نه ته مهرباني وکړئ نه نه بیغم عایشه بس ختم لیا کرے کو گڈی کی څوک هغه وا ګډې کا مزه ګډې کا مو ګورا لندو گلو کبھی بھی دا غریب دی او رابط څنګه دی یاد د مقدس صدر د کته خو زلمه ځواني خستخ کاری رنګو چې په دې ته خو دې والي دی ګو عایشه بس ګاډي شي نه کو لګي باندې پاتې چې څوک دا سیګریټ وي ګاډي شي لوري هغه ګټي خیر دې اخو بوډای یا بوډای دا چا بانکو الله شابه خو دې چې څنګه دې بټین لګو چې وړه دغه ځای کې مونږ شي کنه ډیره بهتره خبره بیا راځه بیا بس دې یا الله خیر یا الله خیر یا الله خدایا وای مې چې دې هغه بند کا دا تاسو مې لګې دې دا خدای بسان ملک یو نورې ټیپ باندې کې بس ریسرچ شو څومره ګاډي کې تاسو مونږ ته نقصان دی دې کول راوړل ورته یو
خپلې خپې دې کتلې دي په کومه ډولۍ کې چې مې راوستې وې هغې په شان ته لنګي دي د هغه بازوګانو په شان زما داسې کار دی ته ګوره فساد جوړی ښه جوادونه به دې بوټه وباسم ګوره یا همدې ته زنځیر اچو چې بند کړئ اوس نه چې زه درته خبره کوم جعفر خان بیا جرګه کېنولې د هغه شرارتي د واده نه مخکې وایي دا جرګه کو خبره ورانه نه کوي پلار دې پویه کا یو ځل تجنۍ د کوره کو پټې غواړي کو کټې غواړي ورته ویې منئ واپس یې تللی په یوه څپې اړالم چې واده وشي دا د لارساسي په شان خوله زما د تره نیولې ده هلکه بیزو د کور کې نه تا دې واده د جرګه ولې راوړه زه لا ژوندی یم خو حبیبي همدې پیرې نه دي د شپې دله په دې مرۍ ګوتې ږدم چې ځان دله بېغمه کړمه